دوه پاکستانی همجنس پرسته خویندې چې برطانیې ته تللي دي او هلته په عدالت کې د پناه اخیستو لپاره درخواست ورکړی دی، خو حکومت ورسره څه کړي که غواړئ چې د دې ټولو معلوماتو نه خبر شئ او دوی ولې همجنس پرستي شروع کړې ده، نو ویډیو تر اخره وګورئ. قدرمنو دوستانو، د تفصیلاتو له مخې د برطانیې په یو عدالت کې د پاکستانی همجنس پرستې جوړې چې دواړه خویندې دي په برطانیه کې د پناه اخیستو لپاره درخواست ورکړی و چې د برطانیې عدالت هغه درخواست مسترد کړی دی، یعنی نامنظور کړی دی. عدالت ویلی دی چې زر تر زره دی دغه دوه همجنس پرستو خویندو چې یوه 52 کلنه سمینه نومیږي او بله 48 کلنه نازیه اقبال ده او همجنس پرستې دي، ویلی دی چې زر تر زره دی دوی د برطانیې نه وویستلی شي، خو د هغې نه وروسته د غیر ملکي ایجنسو او NGO له اړخ نه په دې معامله کې د مداخلت کولو سره سره دا دواړه همجنس پرسته خویندې د سمودې لپاره په برطانیه کې د اوسېدو اجازت ورکړی دی او دواړو ته د هوم ډپارټمنټ له اړخ نه موقع ورکړل شوې ده. کله چې د دوی نه پوښتنه وشوه چې تاسو ولې غواړئ په برطانیه کې قبولي واخلئ، نو د دواړو خویندو همدا خبره وه چې ویلي یې موږ په برطانیه کې اوسېږو، دلته د پناه اخیستو کوشش کوو، خو بیا هم موږ ته د پاکستان نه د وژل کېدو دمکیانې راکول کېږي. د دې لپاره موږ غواړو چې په برطانیه کې مستقل قیام وکړو او د دې ځای قبولي واخلو او برطانوي خاریان جوړ شو. خو بله اړخ ته د برطانیې عدالت دا هم ویلي دي چې په پاکستان کې اوس مهال ډیر زیات همجنس پرست موجود دي او هغوی په یوه نه یوه طریقه باندې خپل ژوند تیروي. د دې لپاره موږ غواړو چې دوی هم خپل وطن ته بیرته ولیږو او د دوی درخواست یې مسترد کړی دی. د یادولو وړ ده چې د برطانیې د هوم ډپارټمنټ د اړخ نه په جاري شوي تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې د 2014 نه واخله تر 2019 پورې د 2000 نه زیات پاکستانی همجنس پرستو په برطانیه کې د اوسېدو او پناه اخیستو لپاره درخواستونه جمع کړي دي چې دا تعداد د یو مسلم کمیونټي په لحاظ سره ډیر لوی تعداد دی. په دغه درخواستونو جمع کوونکو کې د همجنس پرستو او همجنس بازانو مختلف قسمونه موجود دي او دوی ته په برطانیه کې د پناه اخیستو سره سره د مکمل ازادۍ او اوسېدو حق هم حاصل دی. قدرمنو دوستانو، دا ځینې خلک د یورپ د ویزو اخیستو لپاره کوم کارونه نه کوي. داسې خلکو د مسلمانانو نومونه وشرمول، همجنس پرستي خو لاسه کوي چې داسې خلک د شیطانۍ تر اخري حده پورې هم رسېدلی شي، خو غواړي چې ځان ته د یورپ نیشنلټي واخلي او هلته اوسیږي. الله تعالی دې موږ د داسې کارونو نه وساتي او پاک رب دې موږ په خپل دین اسلام باندې قایم وساتي. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.